السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. متیلا زیربانی مرزل بیا خیر لاست د پایتان د کورس یو بل ویډیو ده. په دې ویډیو کې به مو تاسو په ډیټا ټایپس باندې نور هم کار کوو. په تیر ویډیو کې ډیټا ټایپس ما شروع کړی وو، خو هغه چې د ویډیو لینث زیاتېدو نو ما ونه شوی کولی چې تاسو ته مطلب ډیټا ټایپس مکمل تشریح کړم. راځو په دې ویډیو کې به موږ په ډیټا ټایپس باندې نور هم کار کوو او اصلا ډیټا ټایپس پیژنو چې اصلا څه ته وایي. اوس ډیټا ټایپس چې کوم دی پایتان کې یوه خبره دغه ده چې پایتان کې لیکل ته هیڅ ضرورت نشته، ځکه پایتان ته لوزلی ټایپ لانګویج ویل کېږي. سمه ده. که چېرې مو تاسو هغه ته راشو، جاوا ته لاړ شو یا سی پلس پلس ته لاړ شو، هلته کله چې ته یو وریبل خلې نو ته به خامخا د وریبل ته مخ ته ډیټا ټایپ ورته مشخصوي چې دغه وریبل کې لکه ایج دی از ایکول ټو 34. سمه ده. څلور دېرش. ښه، نو ته هلته په جاوا کې او په سی پلس پلس کې نو ته مجبور یې چې ته به ډیټا ټایپس به د وریبل د لیکلو تر مخ ورته مشخصوي چې زه په دې وریبل کې ګوره انټیجر نمبر ذخیره کوم. سمه ده. خو دا ګوره پایتان کې الاو نه ده. سمه ده، الاو نه ده، نو ځکه موږ ته غلطي راکوي. په پایتان کې صرف اسانه ولیکه چې ایج از ایکول ټو 34. سمه ده. اوس په دې کې پایتان د دغه ویلیو څخه پوهیږي، چې دغه ویلیو څه شی ده، انټیجر ده، نو د دې ټایپ هم انټیجر ده. زه د دې په خاطر مې دا درته ووایي چې اوس که چېرته ته غواړې یو څوک یې نه در څه مني، نو ته د دغه ټایپ څنګه ورته معلومولی شي چې ګوره پایتان دغه مني چې دغه انټیجر ده، وایي چې ته څه پوهیږې، ته ماته ټایپ را معلوم کړه، نو ته به اسانه ورته راشي. پرنټ پایتان د دې د ځواب لپاره یو فنکشن بلټن فنکشن ده چې ټایپ په نوم باندې ده، نو ټایپ کاروي. ټایپ کې فقط هغه د وریبل نیم ولیکه چې زه د دغه وریبل هغه ټایپ معلوموم چې په دې وریبل کې سټرینګ سټور دی، انټیجر سټور دی، څه شی سټور دی. سمه ده. نو اوس راځم که چېرته یې رن کړم نو تاسو ته وایي چې په دې وریبل کې انټیجر سټور دی. که چېرته د سټرینګ وي یا بل شی وي نو هلته اس ټي آر تاسو ته ښایي، که بولین وي بولین تاسو ته ښایي. سمه ده. نو ټایپ فنکشن د دې په خاطر استعمالیږي چې د وریبل کې څه شی سټور دي، د ویلیو سټور ته د هغې ډیټا ټایپس مشخص کړي. راځم سلایډ ته. په سلایډ کې به نور څه وي. نور داسې دي چې اصلا دوی کټګورۍ دي چې یو نمبرز دي بل سټرینګز دي. په نمبر کې چې کوم د انټیجر ده او فلوټ ده او کمپلیکس ده او بل. اوس که چېرته تاسو انټیجر ته راشئ، ما درته وویل چې انټیجر چې دی پازیټیو نیګیټیو ټول نمبر په دې کې ته کولی شي سټور کړي. بل ویداوټ ډیسیمل، مطلب ډیسیمل نمبر اشاري عدد نه مني په انټیجر کې. سمه ده. او کله چې ته پلوټ ته راشې، په پلوټ کې بیا همدا کار دی، فرق یې دا دی چې ډیسیمل نمبر الاو دی په دې کې. کمپلیکس چې دی دغه جې چې دی د مطلب موږ په هغه کې په ریاضي کې دې ته ویل کېږي موهمي عدد ویل کېږي، لکه چې دا د موهمي عدد لپاره کارول کېږي کمپلیکس. ښه، راځو سټرینګز ته. که نه، سټرینګ چې دی دا د کرکټرو یو سیکوینس ده. سمه ده. دا د کرکټرو یو په قطار کې پیلو ته ویل کېږي. لکه څرنګه اوس که چېرته په پایتان کې ته سټرینګ یو چا ته چې سټرینګ څه ته وایي، ته به ورته وایې چې د کرکټرو مجموعه ده چې په تریپل کوټ یا سنګل کوټ یا ډبل کوټ کې موجود وي. لکه څرنګه اوس درته وایي چې نیم از ایکول ټو سنګل کوټ زه کاروم، په دې کې ورته وایم چې مطلب متی الله، نو دې ته سټرینګ ویل کېږي. که نه، په دې وریبل کې سټرینګ ذخیره دي او ټایپ یې سټرینګ دی. که زه ورته وایم چې ما ته د دغه ټایپ معلوم کړه، ټایپ آف چا، ټایپ آف نیم، نو ما ته به اوس د نیم ټایپ وښیي چې اس ټي آر ده، اس ټي آر، نو دا سټرینګ شو. اوس سټرینګ تاسو څو رقمه لیکلی شي. دغه سټرینګ چې کوم ده دا اوس مطلب که درته ووایم چې کورس یو بل وریبل زه اخ کوم، په دې کې ډبل کوډ استعمالوم او ورته وایم چې مطلب پایتان. ګورئ، سنګل کوډ د سټرینګ لپاره استعمالیږي، ډبل کوډ استعمالیږي او تریپل کوډس هم استعمالولی شي. لایک ډسکرپشن لپاره خلک استعمالوي، ډسکرپشن مساوي کېږي. اوس مطلب دلته تاسو تریپل کوډ استعمالوئ، داسې تریپل کوډس. This is
پایتون کورس. نو په دې رقم تاسو تریپل کوټس هم استعمالولی شئ. د دغه ټولو ټایپس چې دی هغه به سټرینګ وي. مطلب په سټرینګ کې نور چې نه دي پاتې، نو تاسو یې ټایپ هم معلومولی شئ همدا رقم. اوس راځو بل موضوع چې دا ټایپ کنورژن دی. سمه ده. ټایپ کنورژن څه معنا؟ ټایپ کنورژن اصلا دا معنا چې تا دغه ویریبل که نه، اوس یو ویریبل زه دلته خلم لایک number is equal to دا دی، دا نمبر دی. سمه ده. ګورو دې ټایپ انټیجر دی، خو زه غواړم دغه ټایپ یې سټرینګ ته واړوم. ټایپ یې سټرینګ ته واړوم. څنګه تاسو کولی شئ د ټایپ یې سټرینګ ته واړوئ؟ نو دې دپاره دا انټیجر نه غواړم چې سټرینګ ته واړم، نو str فنکشن زه کاروم. دغه str فنکشن بلټن فنکشن ده. دې په واسطه ته کولی شئ چې دغه انټ یعنې انټیجر نمبر چې دی دا ته سټرینګ ته واړوئ. که چېرته اوس د دغې ټایپ ته وګورئ، ټایپ یې ته وګورئ، د چا ټایپ وګورئ، ټایپ د نمبر وګورئ، نو دا به سټرینګ وي. ګورئ سټرینګ دی بدون د دې څخه انټیجر وده. نو تاسو کولی شئ همدا رقم یې واړوئ. ګوره د دغه هغه د استعمال ځای زه درته ښیم. موږ تاسو پرابلم سالوینګ کې چې کوم انپوټ فنکشن ویلې ده، په انپوټ فنکشن کې ګورئ که چېرته تاسو مطلب ایج وغواړئ د یوزر نه چې دا یوزر باید ایج انټر کړي. سمه ده. نو دلته ورته چې انټر یور ایج. سمه ده. اوس که چېرته دلته یوزر ایج انټر کو یو بل شی جمع کوي، نو دلته موږ ته غلطي راکوي ځکه سټرینګ دی. اصلا دغه انپوټ فنکشن چې دا بای ډیفالت سټرینګ ریټرن کوي. کله چې دلته ورته وګورئ آبجیکټ یې سټرینګ ده، نو سټرینګ ریټرن کوي. د دې لپاره چې دغه انټیجر شي. سمه ده. زه غواړم چې تاسو یو سم پوه کړم. ګورئ که چېرته موږ نمبر اټکوو، نمبر 1 دی از ایکول ټو انپوټ په دې ورته چې انټر num1 او همداسې num2 زه خلم نمبر 2 او وی تاسو نمبر 2 انټر کړئ. د هغه څخه وروسته result is equal to number 1 plus number 2 print result. تاسو کنفیوز کېږئ ما انپوټ فنکشن انشاءالله په راتلونکي کې وایي. اصلا اوس زه داسې وایم چې نمبر 1 او نمبر 2 چې د یوزر نه مواخیستل هغه باید جمع شي او ما ته وښودل شي. راځم رن کوم یې. ما ته وایي چې انټر نمبر 1 زه ورته وایم چې 23 نمبر 2 12. ګورئ اډ یې نه کړل، څنګ په څنګ یې راوستل. دا ځکه چې دا سټرینګ دی. سټرینګ چې کوم دی دغه انپوټ فنکشن سټرینګ ریټرن کوي. نو سټرینګ چې کله ریټرن کوي هغه بیا نه جمع کېږي. نو دلته باید موږ ټایپ کنورژن وکړو. دلته باید موږ ورته وایو چې انټیجر ته یې واړوه. په انټیجر فنکشن کې دغه د انپوټ فنکشن راونیسه او دا هم انټیجر ته کنورټ کړه. اوس چې کله چې رن کوو راځو 23 12 جمع یې کړل که نه، دې ته ویل کېږي ټایپ کنورژن. نو تاسو به اوس پوه شوي چې ټایپ کنورژن څه ته ویل کېږي. اوس مطلب دغه وریبل چې کوم وه هغه موږ داسې هم کولی شو که چېرته مطلب نمبر وي نو دا فلوټ ته هم اړولی شي. فلوټ فقط د فلوټ فنکشن یې دی str فنکشن انټیجر فنکشن یو سټرینګ ده هغه ته کولی شي داسې انټیجر ته بدل کړي. نو دې ته ویل کېږي ټایپ کنورژن. اپریټرز دي. اپریټرز نور هیڅ هم نه دي په ریاضي تاسو پوهېږئ. نو اپریټرز اصلا د دوه اپرنډو باندې مطلب اپریشن تر سره کول دي. سره کوم اوس مطلب ته یو عدد د بل عدد څخه جمع کوي که نه، نو دوی ته دغه اعداد چې کوم دي ته اپرنډ ویل کېږي او اپریټر چې دی د دواړو تر منځ عملیې ویل کېږي چې په دې دواړو اپرنډو باندې کوم عملیه تر سره کوي. ګورئ موږ په ارتمیټیک اپریټرز لرو په دې کې چې پلس ماینس دپسې ملټیپلیکیشن دی، ډیوایډ دی، ریمایندر دی، فلور ډیویژن دی، ایکسپوننټ دی. دا لرو. اډیشن چې دی دا د جمع کول په خاطر استعمالیږي لکه دا اوس چې ما تاسو ته استعمال کړي چې دوه عدد څنګه جمع کوي. او سبسټرکشن چې کوم دی هغه د منفي د دواړو دوه عددونو چې منفي کوي د دې لپاره استعمالیږي. دلته مثال هم دی. او ملټیپلیکیشن دی
مطلب که غواړئ چې دوه عددونه سره ضرب کړئ ډیوایډ یې کړئ دا او ریمایندر چې مطلب هغه باقی مانده ته راوځي. فلور ډیویژن دا معنا چې کله تا یو عدد په بل عدد باندې جمع کوو ماته دی هغه خالص عدد راوښیي هغه د اشارې نه وروسته اشاري خانې د ماته نرښیي. نو فلور ډیویژن مطلب دغه دوه سلاشه کاروي موږ ورته او دوه ضربونه سر په سر چې د توان معنا لري اکسپوننټ معنا لري. یعنې ته غواړې چې دوه په توان د درې کې لکه اته چې کېږي نو ته به دا کاروي. مطلب اوس که زه ویس کوډ ته راشم که ته غواړې چې دوه نمبر اډ کړې مطلب دا دی جمع دا نو ګورئ دوه عدد دا رقم اډ کېږي. که چېرته دا په پرنټ فنکشن کې واخلې او دا پورته زه کمنټ کړم په فرند فنکشن کې مواسته. اوس که چېرته ته دا هغه کې رنګ کې نو تا ته به ګره هغه دا دواړه عددونه جمع کړي او که چېرته منفي کولی شي وینې منفي یې کړو او که چېرته یې ضربوي نو ضربولی هم شي ضرب یې کړل. نو اکسپوننټ دا معنا چې توان معنا لري لکه دوه ته غواړې چې دوه وارې په خپل ځان کې څو وارې څلور وارې په خپل ځان کې ضرب کړې یا یې دوه په توان دی څلور کې نو څو به راشي 16 راسي که نه راسي دا رقم معنا لري. فلور ډیویژن دا معنا لري مطلب شل دي دا دوه وارې تقسیم پر څو که پر اووه که نو موږ ته به درې راټرن کړي دوه راټرن کوي. کله چې شل تقسیم پر اووه کې نو تاسو ته اشاري خانې نه درکوي نو موږ ته یې هغه سپیسیفیک ځواب راکړو. سمه ده ښه دا اپریټرز وو کوم اریتمیټیک اپریټر کوم دي. اوس بل ممبرشیپ اپریټر وایي. سمه ده ممبرشیپ اپریټر دا معنا چې مطلب یو شی ته غواړئ ډیټا سټرکچر کې دا ډېر کارېږي. سمه ده یو شی ته غواړئ چې آیا دا په دغه لیست کې شته که نشته دی که نه. اوس یو لیست یې جوړ کړی دی نمونه دي کې ته یو نیم غواړې چې دا نیم په دې کې شته که نشته نو ان فنکشن ان د دې لپاره استعمالېږي د کیورډز دي او ناٹ ان او دا هم استعمالېږي. سمه ده دا اپریټرز دي ځان ته اپریټرز دي نو ته کولی شي چې دا استعمال کړي. د ویډیو سایز زیاتېږي نه غواړم چې په ممبرشیپ اپریټر باندې کار وکړم. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو په ممبرشیپ اپریټر باندې کار کوو. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شي لایک یې کړئ سبسکرایب کړئ چینل تر څو نور ویډیوګانې هم تاسو پورې در ورسیږي. مننه خدای پامان.